د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي اټکل دی چې سږکال به د بټي کوټ د مالټو له باغونو څخه 3000 ټنه مالټې راټولي او له پاکستانه به د مالټو واردولو کې کموالی راشي. د چارواکو په وینا سږکال د کانال اړوند د مالټو په زرګونه جریبو ځمکو کې کرل شویو باغونو ښه حاصلات ورکړی چې د تیر کال په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مسؤلین همداراز زیاتوي اټکل دی چې د بټي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې له 12,000 جریبه باغونو څخه 3,000 ټنه مالټې راټولې شوي. تیر کال تقریبا موږ څه 2000 ټنه پورې خوښه د مالټو حاصلات لرل. سږکال به زموږ حاصلات ان شاء الله د 3000 ټنو بره کیږي او نوي باغونه چې اهدا شوي دي نو پر روان کال کې به د الله په فضل باندې هغه هم حاصلاتو باندې راځي. نو پر روان کې به مو هیوادوال ان شاء الله په دغه برخه کې تر ډیره حده پورې د مالټو نه برخمني. بل خوا سوداګر وایي په دې خوښ دی چې سږنی کال د مالټو حاصلات زیات شوي دي خو اندېښنه دا ده چې سږنی کال د مالټو بازار کم رنګه دی. دوی وایي د خلکو خراب اقتصادي وضعیت او کار و روزګار نشتون له امله د نورو کلونو په پرتله د مالټو بازار کم رنګه دی. سږکال مالټه چې ده لږ ریټونه ګران دي او خرڅ یې دومره نشته که نه مثال لکه ورځ کې مخکې به 20 منه وتله اوس چې ډېر مزدور وکړو 15 منه 6 منه خلک غریب دي او مالټه ده ګران خلکو وس نه کېږي دې دپاره غریب سړی د وس کار نه دی بس جمعې په ورځ بیا ښه وي خلکو چکر نه راوځي هغه یې بیا خوري هغه یې الي بیا ولا سږکال بازار لږ کمزوری و پروسه کال یې ښه و اوله سر نه مزدوري ډېره کړه وجه دا ده چې یو خلک مخکې راوشکولې بس شنې راوشکولې او بله دا ده چې پاکستان ته مخکې خلک ډېر تله راتله هغو به کته وړي ځان سره کوزه نه به هم سورلي ډېره وه پورته به هم ډېرې وړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي چې د دې وزارت د احصایې او معلوماتو ریاست د شمیرو له مخې سږکال په ټول هیواد کې شاوخوا 43,000 مټریک ټنه د سټروس میوې، کینو، مالټه، نارنج او لیمو راټول شوي دي. د یاد وزارت په وینا سږکال 1054 هکټاره ځمکه د کینو او مالټو بڼونه پوښلي وه چې د دغو بڼونو څخه 12,000 او 361 مټریک ټنه کینو او مالټې تولید شوي او ډیری یې د ننګرهار، لغمان او کونړ په ولایتونو کې دي. عام خلک که څه هم د مالټو د حاصلاتو پر ډیریدو خوښ دي خو له کانال ادارې غواړي چې د مالټو نرخونه باید کنټرول وساتي څو خلک اړ نشي چې د خپلو وطني حاصلاتو پر ځای پاکستاني مالټې وپیري.